سلامونه ښې چارې الله دې وکړي روغ او جوړ اوسې کشره. نه دلته په آیرلینډ هېواد کې او یا په هیڅ هېواد کې ازیل بندولی څوک نشي. نو دا د نړیوالو د مهاجرینو د قوانینو د مخې هیڅ هېواد نشي کولی چې د مهاجر په مخ د مهاجرت دروازه یا درخواست پرندګي لپاره خپله دروازه بنده کړي. خو بالکل لکه څنګه چې تاسو وویلې یا به بعضې نورو دوستانو نه اورېدلي اوسېږي چې دوی غواړي لکه څنګه چې څو کلونه وړاندې دلته مسایل سخت وو او دغه 10 میاشتې یا زموږ او ستاسو په عموم کې د افغانستان لپاره د سقوط نه رادېخوا د اګست د 15 نه رادېخوا دوی ډېر زیات مسایل راښه کړي وو. نو په دې ملحوظ اوس دوی دې نتیجې ته رسېدلي دي چې دوی نور د دې تب و تاب ډېر نه لري، ځکه چې تقریبا 45,000 خواوشا یوکرینین ورته راغلي دي او همداسې د روانډا کومه پالیسي چې د انګلستان شروع کړله د انګلستان څخه یا په مجموع کې د UK څخه ډېر زیات مهاجرین دلته راسر شو رامخکې شو. نو په همدې خاطر دوی همداسې یو ویره د خلکو په زړه کې اچوي او تر ډېره بریده دا عملي کننده هم ده، ځکه چې کوم کسان ګوتې لري هغه به دوی آهسته آهسته لیږل شروع کوي او ورسره دغه د ځای اکاموډیشن چې دی یعنې بودوباش دلته د آیرلینډ په تاریخ کې په دغه 40 یا 30 کلونو کې دا لومړی ځل و چې د فرانسې غوندې مهاجر ته وایي چې ځه وروره ګوتې مو درنه واغېستې کارډ مو درکړه نور نو د سړک په سر شپه وکړه او بیا به ګورو کله بیا ایمیل اډرس ورکړي چې بیا د ایمیل اډرس ته ایمیل وکړه او به ځای درکړي. دغه لومړی ځل دی په آیرلینډ په تاریخ کې دا کار مخکې کله نه و شوی. نو دغه پالیسیانې دي. نو هدف مې دا دی چې د ازیل هېڅکله نشي بندولی، خو مراحل به سختېږي، انټروین به بیرته شروع کېږي، انټروین به سختېږي، ثبوتونه به غواړي، معلومات به غواړي، ډېر لوی انټروین به کېږي. داسې لکه څنګه چې 10 میاشتې دا بعض زموږ دوستان په ډېر مفتو کې په ډېر اسانه کې خپل اسنادونه لاسته راوړل، دا به داسې نیر نه وي. نو ستاسو نه زما هیله او غوښتنه ده تاسو چې کله آیرلینډ هېواد ته راځئ او درخواست پرندګي کوئ لکه څنګه چې تاسې اوس غواړئ ځان پوه کړئ، دغسې ټول دوستان ځانونه پوه کوئ، د نوم څخه شروع، تاریخ تولد څخه شروع، څه مشکل دی لره، د لارې څخه شروع، لارې بعضې دوستان ته راځي د لارې په اړه خپل منظم سیستم نه برابروي چې په کومو هېوادونو کې څومره وخت تېر کړی. نو دغه مسایل ته ډېر زیاده توجه کوئ. نو نور مې په الله سپارم که انشاءالله العزیز کومه پوښتنه وه زه به په مفصل په خپل یوټیوب چینل کې درته ځواب کړم. زما یوټیوب چینل